د بنده حق دا دی چې خپل ګاونډي د ده نه محفوظ وي. ګاونډي ته د انسان ایذا تکلیف نه وي رسوي. د تکلیف نه چې بچ وي، بس دا د بنده حق دی. او دوم د بنده حق دا دی چې دای د ولما احترام کو، د ولما عزت ته کو، د ولما قدر ده کو. او درم د بنده حق دا دی چې دای د خیر خبره کو، که د خیر خبره نشي کولای نو بیا د خاموشي اختیاروي. صحیح مسلم کې حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنہ د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دا روایت نقل کړی دی. قال رسول الله صلی الله علیه وسلم من کان یؤمن بالله والیوم الاخر فلا یؤذی جاره. چې کیم سړی په الله تعالی باندې ایمان وروړي او د آخرت په ورځ باندې ایمان وروړي، دا د خپل ګاونډي ته ایذا نه ورسوي، تکلیف ته نه ورسوي، د تکلیف سبب ده نه جوړیږي. او دوی فرمایلی دي من کان یؤمن بالله والیوم الاخر فلیکرم ضیفه. چې کیم کس په الله تعالی باندې ایمان وروړي، آخرت پر ورځ باندې ایمان وروړي، دا د ولما احترام، د ولما قدر ده، د ولما اکرام ده کو. هر انسان ته پچار دو چې د خپل حیثیت مطابق د ولما احترام وکړو. چې تو سره ته غریب وي، د غربت مطابق د ولما احترام دی. مالدار وي، د مالدارۍ مطابق د خپل حیثیت مطابق د ولما احترام دی. نو دا د بنده حق دی. درم من کان یؤمن بالله والیوم الاخر فلیقل خیرا او لیسکت. یا چې کیم کس په الله تعالی باندې او د آخرت پر ورځ باندې ایمان وروړي، دای دا د خیر خبره کو، کچیره د خیر خبره نشي کولای یسکت، دای د خاموشي اختیاروي. نو کسې په دغه یو روایت کې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د بنده درې حقوق بیان کړي دي. اول حق دا دی چې یو انسان ته ایذا ما ورسوه، فلا یؤذی جاره. دوم حق دا دی چې د ولما احترام کا، فلیکرم ضیفه. درم احترام دا دی چې فلیقل خیرا او لیسکت. که خیر خبره کړلی شي کوي، که نه خاموشي اختیاروه. دا د بنده حقوق دي. نو میشتو ستان په چار دو چې دغه حقوق باندې میشتو عمل وکړي.